کن واه بای واه دا ټول نالۍ ته راوځي دا خلک اوس په نالۍ کې اوبه کمیږي بیا په سرو ته په وتلو کې جوړېږي د بل سیټ باندې اډه دا هم درښیم دا زمونږ اډه ده اوس پرې راووتو دا د سمندر خوله ده دلته تیږې دي تیږې اکثره د سمندر دا تیږې نه ښکاري که اوبه کمې شي اتار وشي اتار مطلب د اوبه خو تېزېږي چې کوم ماهره ډریور یې مخکې روانې دي لکه زمونږ د دې ډریور باندې ناشته وي نو هغه بل لانچ پسې ورسره روان دي مطلب لانچ کې ته په هغه پسې ونه لګېږي تیږه پسې بیا هر نقصان دی لانچونه یو بل پسې روان دي تیږې دي بس بیا خپل روډ یې په هغه باندې سمندر ته دننه شي دلته نو وتل لږ سخت دي ځکه یو بل پسې روان دي داخلي پخلي انتظام کوي دا سپي سمندر کې موږ روان یو دې علاقې ته وایي دل کا پتھر له سمندر کې د هر ځای خپل نه وي موږ به ګوډو والي ډېر لرې دی نرم سي کافي مزل دی د خیر چرب دیوالو دی انډي والا ارے داخلي پخلي ځای وګورئ استاد جی پکې روټۍ هم پخوي دا ناسته ده خیره بس د مور حیثیت دی په دې لانچ کې د مور خوش ډېر سخت کار دی مرګرو په سمندر کې دا پخلی کول راورسېدو خپل پاڼ ته خیر راورسېدو اوس به لنګر اچو دې ته وایي ګوډو والي دا اوس لنګر هرته وي د خیره په ده باندې پساوېږي ښه دا چې ګټو ته ونه خوري لنچ ځای پسې ودرېږي دیوالان چې بند کو انجړ به بند کو دا خو درېدلو او د مایې چال کو ځان له چاره نیسو ګوډو والي کې انجړ هم بند کو کلاړیان لګې دي دا مایې نیسي دا لاس نیغ کوي دا تر ښکاره که دا مایه ورته راښکاره که بابا مایه ورته ښکاره که دا مایه ده ښه په ده باندې ته موږ شکار کوو په ده باندې میان لګي وای ټوکړه ګرو هم چې دا بنده کې غټ میان پراته چې وړه بنده کې واړه میان پراته دا ډورونه ابدي شمنده مایه لګي په دغه ناکام طبیعت ناکام یې سوړه شوې ده په ده باندې مایه لګي دا چې نیغه کوي نیغه چې ته خوله واچي په دې کې ونه خلي ولګېده ماشاءالله سم انګریز دی راویستو ښه اوس ته ګرم چای وڅښه چکوري ما نه نوم یې شوی پروس کال نیولی دا د دوتري خانداني دی ښار په هغه کې لګې دا د دوتر او د کپړدان کراس دی لکه دا کار کوي ښه وړوکی مې غټ به یې د بند کړو یو څه د ټیټ شم څلور ورځې هواګانې وي یې د وږي بیا چقوري دی که نه دا ټول چقورین لګي یاره ماشاءالله ټینا وستاس تگڑا شا ماشاءالله ماشاءالله موشکا واه بای واه الله سوال هړیو کنه دا شي که شروع شو موشکا ټول نه خاله موشکې دا راغلی کوم نه ده دلته خو مایا ولګېده یوه موشکه څه واړه میان ځای بدلوو
غټ میان نه لګي بس د لسه شګه ده مخکې ځو ګټې له چې کونډ مونډ یا ډنګري وو ولګېده ماشاءالله دا ته وایي ډنګري ښه ده غوټه یو 2 کیلو ده دا प्रश्न वय दुनिया वन शर्मा तो रेलर ताई माझी द प्रेजेंट ना केरळ लागू या वय लागू खबर ना होटेल ट्रून वाटन पका दे चिंदे सगी चक्का चिन्न रे फटा लशक प्लार सही दा के दा चक माय वन लगा माशाल्लाह टीना अवस्था कौन شپې څلورنیمې بجې د کور شروع شو ټوله شپه انتظار مایه لګیو بس دو کونان دی ماشاءالله بابا شی دی پنکې کې ونه خطا غټ سیز دی ښه داسې خو ګیګړه نه چې دلته ګیګړه راغی فل سیز ماشاءالله بابا کون یې کم دی دا لسه خو نه ده یاره پښلاګان په چانس کې راغلي زبراجان شکار خونو مایا ولګېده یوه ډنګري ولګېده یو څلور کونډ څلور زیبراګان دې ته وایي لاړه دا شیونه مینه دي شکاریان اوږده دي کښته یې ولاړې دي समंदर खुल गए समुद्र तयार आहे कले रवान जो मग ते राहू होते खायला मला तो किनारा असतात असतो मग वापस जी नाला आहे का मेरे का दुबई होणार आहे
سره ورځي د خیره خلک تیارانې کوي